والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دا الله رب العالمين ډیر حمد او ثنا او ډیر شکر دی چې الله سبحانه و تعالی دا میاشت د روزې او د رمضان الله رب العالمین په منګ او تاسو باندې د ایمان او د امن او د سلامتی او د عافیت سره ویستا. د الله رب العالمین نه سوال کو چې الله دې زمونږ زندګۍ کې داسې موقع منګ او تاسې باندې بیا بیا راولي او الله دې موږ د هغې خلکو نه نه ګرځوي چې هغه د الله رب العالمین بدبخت مخلوقی. هغه دا دی چې د ده زندګۍ کې د باندې د خیر او د مسلمانۍ او د امن ټیم راغی، لیکن د په ده کې د خپل رب بندګي ونه کړه. زما ورونو، ډېر تاواني انسان هغه دی چې په هغه باندې دا میاشت تېره شوي او د ده باره کې الله د جنت فیصله نه کړي. ډېر تاواني انسان هغه دی چې دا د رمضان میاشت د اول نه اخیر پورې په ده باندې اوړېدلي او د ده په عملنامه کې د ګناه ختمېدل او د طاعاتو زیاتېدل نه راغلي. په روژې نیولو کې دوه خبرې ډېرې ضروري دي. یوه خبره دا ده چې الله رب العالمین انسان له توفیق ورکي د اعمال صالحو، که هغه صیام رمضان دی او که قیام رمضان دی او که دا اذکار دی او که دا تلاوتونه او عبادتونه دي. زما ورونو، دغه مسله لږه اسانه ده. اسانه په دې ده چې دا د انسان د بدن سره تعلق ساتي، لیکن زمونږ او ستاسې مخې ته یو ډېره غټه، ډېره درنه، ډېره هیبتناکه مسله پرته ده. هغه دا دی چې نن به موږ په مغفورینو کې لیکل شوي وو او که نه موږ به په مغبونینو تاوانینو کې لیکل شوي وو. علی کرم الله وجهه دی، عجیب صحابي دی. علی رضی الله عنه د الله د نبی د تره بچی دی. ماشومانو کې ړومبنی مسلمان دی علی ابن ابي طالب. یو ځل علی رضی الله عنه د رمضان په اخیرنۍ شپه باندې راووته او په چغو چغو یې ژړلې او دا به ویلې، یا ایها الصوامون، ای روژهدارو، ای روژه نیونکو، یا ایها القوامون، ای قیام کوونکو، یا ایها المتصدقون، اے خیراتی کوونکو، ما ادری احنی لکم ام لا، زدی باندې نه پوهېږم چې تاسې له زه نن مبارکي درکمه او که نه تاسې زه بې مبارکۍ پرېږدم. که الله ته عمل قبول شوی نو فاحنیکم برضوان الله، زه مبارکي در کوم چې الله د ناراضي دی.
او کچیرته الله مکه عملم نه قبول شوه نو علی رضی الله عنه په جړا شوی ما ادري ما اصنع به زه نه پوهېږم چې زه څه وکړم مشهور صحابي دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ابن ام عبده دی عبدالله ابن مسعود یو ځل د اختر په ورځ اعلان وکړ مسجد نبوي کې او دا ډیر زړه دردونکی غم پیدا کوونکی زړه خوړونکی غم عبدالله ابن مسعود کړی عبدالله ابن مسعود ویلی هنیئا هنیئا مبارکی ورکوم مبارکی لمن قبل عمله چې د چا عمل الله قبول کړی دی هنیئا هنیئا لمن قبل عمله چې د کم بنده عمل قبول شوی دی نو دې له زه مبارکي ورکوم لیکن عبدالله ابن مسعود دویمه کلمه وی وقبحا وتعسا لمن هو مغبون تباہی دا بد حالت دے ذلت دے رسوائی دا پاغ چاچ میشم تیرا شوا او روجیم ونی ولی او قبولی نشد زما ورونو اللہ دی منگا و تاسی دا مأجورینو نو گرزی اگا خلق چا غیل اجر ورکی دیش اللہ دی منگ دا اگی خلقو نا نگرزی چی اگا مقبونین تاوانین خلقی بابا ابراہیم دے بابا اسماعیل دے بیت اللہ جوڑ کا دا بیت اللہ دا جوڑے دون رست اعلان کی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اے اللہ من خپل واسوکا رب العالمین وسیز منگنا قبول کی نو منگا و تاسبا دی و رسبانی ورونو یو دا اللہ نا دا دعا کو چه ذل جلال والاکراما تز منگا دعا قبولی کی دا عمل زمن قبول کی یحیی ابن ابی کثیر دا یو مشهور عالم دے تابعینو کی آغا ویلی دا اختر پورس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد او بے صدا ویلی اللهم سلمني الى رمضان وسلم الرمضان الي وتسلمه مني يا رب العالمين اے اللہ ما اند رمضان تورسے او ذل جلال والاکرام اند رمضان ما ترا ورسے او اللہ دارانا قبول کی او دا غیر قبولیت اللہ مالا توفیق راکی دیو جنا بشر الحافی دا دی تابعینو کی عالم دے اغبا ویلی وی زمان سلف مشران چیو دا شپاگو میشتو پوری بیدا دعا کولا چی اللہم تقبل منا صیام رمضان اللہ تمنگنا دا رمضان دا روجی و اعمال اللہ قبول کی او دویم بیدا ویلی شپاگ میشتی چی بپاتی شوی چی اللہم بلغنا الى شهر مبارک شهر رمضان اے اللہ دی برکتی میشتی در رمضان میشتتا ذل جلال والاکرام منگا ورورسی زما ورونو نن چی دا منکم حاضر خلق ناستیو کہ دیشی منگا کالا دا دی ورس پوری منگا دا مرگی تا پیڑیب کی تسوالی کہ دیشی نن منگ دا زمکی دا سر میلمانیو کہ دیشی کالا منگ بانی دیو رسو کی منگا دا زمکی دا خیٹی میلمستوب راغلی نن زمن خلی خواگی دی کہ دیشی زمن پا دے خلو کی دا مرگی چنگیو گرز نن من خیستا کپڑی اگستی دی کہ دیشی سبا دسی وقت رائشی او منگا تا دا مرگ کفن اگستلی شوی لمثل هذا فليعمل العاملون دیو رسول تیارے پکار دے یا ایوہ الانسانو انکا کادہن الى ربک کدھا
اے انسان مشقت برداشت کا، خپل رب طرف ته عمل وکا. نو یو خبره منګه او تاسې له دا دعاګانې پکار دي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے ربا، اے مهربان ذاتا، اے زمن رحمان خالق مدبرا، یا من على العرش استوى، یا ذا العرش المجيد، یا فعال لما يريد، یا من على العرش استوى. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وعباداتنا. اللہ فمن ورحمی، یا اللہ زمن با روجی کمزوری، یا اللہ زمن با عمل کمزوری، یا اللہ قیام اللیل بم کمزوری. اللہ ستا رحم، ستا رحمت، ستا امید، ستا دامن شان اللہ زمن برون تصور کری. مالی سوا ترعین بابک حیلتا فلئن رددت فأی باب اقرع. اے اللہ کستا دا درنا نن گناہگار واپس شو، اللہ دا چا دروازہ بلٹو اور تکرو چھ اللہ تمنگو بخی. یو درونو منگا اوتار سے دسی کو چھ منگا اوتار سے با چھ پدے لار باندی زو دا دعاگانی بکر. ربنا تقبل منا، یا اللہ منگا دا عمل قبول کی، یا اللہ منگا دا عمل قبول کی. حدیث کی دی چھ ولی یعظم مسئلتو، اللہ نے بے پکڑکا خواری. ربنا اللہ کے دفاق ایمین کو کے دفاق ایمین. اللہ زمان بل الہ نشتا، بل رب نشتا، بل خالق نشتا، بل مالک نشتا دے. اللہ چتینا قبل من چاہتے ہوئے چیزوں نے قبول سے رب العالمین. زمارون دویمہ خبرہ مننا دیو رسباری رسی کول، دن تکور کول، بیزے خندل، بیزے گرزیتل، بیزے اسرافون دا مال کول. دازمون دا جامع سرا دازمون دا جامع سرا خی وحب دے، دا یو عالم دے، دا یو ظل راوتا او چوی کتل دا اختر رزوہ فرآ ناسا یدھکون، سخلکی ولدی لو خندلی. راغ خبراغے او مرگرو تاوئی وی ما بالو هاولائی دی خلقو بانی دا چه چل شوید. ان کان عملهم مقبول فلا ينبغي للشاکر مثل هذا، یا پما هذا بجزاء الشاکرین. کدا دی عمل اللہ تقبل شوی نو څوک چې چا سے احسان وکی نو هغه د خندا او بڑاکاو دا کار نه کوي. او بیو ته وی ان کان عملهم غیر مقبول، وی کدا دی عمل قبول شوی نه نو فما ذلک بجزاء الخائفین، چې د الله نه یریږي دا هغه خدا جزا نه ده. زما ورونو موږ له دا پکار دي یو خو مسلمان د مسلمان زړه څنګه وخاندي، د مسلمان سترګه نن څنګه یخه شي، د مسلمان خوله څنګه وازه شي په خندا باندې. زما مسلمانان ورونه دي په ګرمو تیلو کې په دې ورځو کې غورځېږي. زما مسلمانان ورونه دي بیزې وجل کېږي. زما مسلمانان ورونه دي د کافرو جیلونو کې بیزې وال کېږي. یا زما مسلمان وروره ته په کومه خوله باندې خاندې، ته په کومه خوله باندې ګړا کې، ته په کومه خوله باندې ډزې کې، ته په کومه خوله باندې دا پیښې کې. زمونږ معاشره کې موږ سه یتیمانان دي، خولې ته هینو ډکې دي، موږ سه کونډې دي، خولې ته هینو ډکې دي، موږ سه داسې غمزده خلک دي چې د هغه خوله نه کولاویږي، چې ما ورته خندا کوو، ما ورته ډزې کوو، ما ورته ګډېږو، ما ورته دا پیښې کوو. هغه الله چې د هغو زړه دردولی دی، داسې نه چې ما ورته په دې مصیبت اخته نه کړي. زما ورونو نن د مسلمان د خندا څه ضرورت پاتې شوی؟ جیلونه د مسلمانانو نه ډک،
قبرونه د مسلمانانو نه ډک، جماعتونه د مسلمانانو قرآنونه د مسلمانانو بې عزته شوي، پیغمبر د محمد رسول الله د مسلمانانو کیږي. زما زړور مسلمان ورورا، ستا نن د ژړا د خندا موقع نه ده. نن موږ په کم حالت باندې، دا خو د اختر دی، عید دی، شریعت موږ ته دا ویلي دي. که دا نه وی ورونو، عید دی، شریعت موږ ته دا ویلي دي، که دا نه وی ورونو، نن زموږ د چغو چغو د ژړا ورځ ده. یو دا چې الله عملونه کوم قبول شوي که نه، دویم دا چې یا الله په موږ په خوشحالۍ ویني. الله مسلمانان ورونو کې پراته دي، الله ته زموږ هغه ورونو باندې رحمت. عمر ابن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، عمر ابن عبد العزيز بارك راضي چې دا اختر شپه وه، سهار شو، عمر ابن عبد العزيز ته لوڼه راغلې، لوڼګانې ورله راغلې، زامن یې ورله راغلې. ورته وایي بابا ته خو بادشاه یې، ونحن في ثياب رصاصة. فرمان دموړو کله چې جوماتۍ به څنګه ځي، زموږ په اختر کپړې نشته بابا. بابا موږ به څنګه خپلوان وکړو، موږ به څنګه د کور نه کار وځو، موږ پسې خلک خاندي بابا، موږ د بادشاه به وړو، زموږ کپړې د اختر نشته. عمر بن عبد العزيز وتوي يا بناتي ليس العيد عيد من لبس الجديدا، ولكن العيد عيد من خاف يوم الوعيدا. يا زمان زانو، يا زمان زامنو، يا زمان بچو، اختر تجامل نده، اختر اغا جاده چې د دین ایویلی چې څنګه د الله مخې ته ورځم او داسې چې الله رب العالمین خپل قهر او غضب مې اخلي. ليس العيد عيد من لبس الجديدا، ولكن العيد عيد من خاف يوم الوعيدا. رحمة الله العزيز بس دا ما تعالی درس دی. امام مالک، امام دار الحجرة، محمد رسول الله صحیح وارث حدیث عالم. دا امام مالک ته چا وویلې متى یوم العید، اختر به کله اختر څه په ورځ دی؟ امام مالک عجیب خبره ورته کوي، وایي الاعیاد خمس، اخترونه پنځه دي ملګری. ته کوم اختر دی کې یادې؟ او ته وایي پنځه اخترونه کوم دي؟ وایي یو هغه اختر دی چې الله بنده د ګناهونو نه پاک کړي او الله له عملنامه کې ولیکي چې زه د بختور بچی ما وبخلې. الله دې زموږ د ټولو عملنامه کې دی الله دې دا موږ راځلي دې ځای کې دی چې الله تا ته شکایت کوم چې ومبخله. دا یو وخت دی. دویم انس بن مالک وایي وعید من خرج من الدنیا مع الايمان، کله چې انسان د دنیا نه مسلمان مړ شي دا دویم اختر دی. څو اخترونه چې ورونو دوه بیا وایي وعید من ثقل موازینه بالحسنات، دریم هغه اختر دی چې ټول وشو او د ده عملنامه په ایمان ډکه شوه او دا تلې په د ایمانیاتو نه مضبوطه شوه. او څلورم اختر هغه دا دی چې عید من عبر علی الصراط سلیما سویا، اختر د هغه چا دی چې هغه په پل صراط باندې روغ جوړ بچ شو. بس څو اخترې شوې او پنځم اختر هغه دا دی چې عید من دخل الجنه ورأى ربه وسمع قوله، د هغې چا اختر دی چې د جنت ګیټونه ورته کولاو شو، الله یې ولید
او دا الله دا خبر واوریدا چې یا اهل الجنه احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. اے جنتینو زدنا نن خوشحاله ما زچری ستاسې نه غصه کېږم تاسې ته. الله دې دا 15 اختر زمونږ جوړیږي. دا یو اختر نن جوړیږي چې داسې وضو او الله ملائکو ته وایي دا ټول وبخئ، دا ټول وبخئ. فضیل ابن عیاض یو ځل را روان دی عیدګاه کې، چاته تپوس وکړه دا خلک د عیدګاه ته څنګه را جمع شوي دي؟ هغه ورته وایي صاموا لله وقاموا لله، ډیر تهجدونه تراویح کړي دي او ډیر روزې کړي دي. جاءوا الى الله ليتوب عليهم، وس الله لراغلي چې الله یې معاف کړي. زما ورونو زمونږ او ستاسې اختر د خوشحالۍ هغه دی چې کله موږ او تاسې جنت ته لاړ شو. امام احمد ابن حنبل ته یو ځل یو چا وویلې، و امام احمد ډیر د دمې ژوند به موږ باندې کله راځي چې موږ دمه شو که نه. یا الله امام احمد عجیبه خبره کوي، الله دې له درجې اوچتې کړي. ډېره ایمان جوړونکې خبره امام احمد کړې ده. امام احمد ورته وایي وروره دنیا د دمې ځای نه دی، دمه به کلی چې دا خیخ په جنت کې کېدو او دا ګسب سې ور اوچته کړو او الله وایي چې ورځه پې بس دقه د دمې ځای دی. زما ورونو دریم موږ له دې ورځو کې چې د الله د نبي طریقې دي هغه دا دي چې تاسې دا مسئلې اورېدلې دي چې صدقة الفطر سرسیا ورکول دې کې فایده دا ده که د روژهدار څخه بس خبرې کړي الله به ورته په دې باندې معاف کړي، او که دنه دې روژه کې څه کمې شوې بل د غریبانانو خوراک به وي هغه دا چې یو صاع به ورکوي د غنمو نه، د وربشو نه، د کجورو نه، د پنیر نه، تقریبا مختلف انواع راغلي دي چې د هغې مساوي شیخ ابن باز رحمت الله علیه قول دی چې دا 3 کیلو ته رسیږي، او جمهور علما وایي چې نه 2 کیلو او 40 ګرامه دي. 2 سره سړی ورکي دا بخي دا پیسې ورکول بعضې علما دې ته بدعت وایي. نو ښه خبره دا ده چې قیمت به هغه اندازه کې ورکوئ چې کوم وخت کې جنس نه میلاویږي، جنس موجود دی بې قیمتونو ته ضرورت نشته. د دې مونږ نه مخکې که چا ورکه نو پوره اجر ورته الله میلاووي، که د دې نه وروسته ورکه نو د مسند احمد حدیث دی چې دا عامه یوه خیرات دی. نو که دې وخت پورې چا نه وي ورکړي نو قصه ختمه کوي چې الله رب العالمین اجر دله پوره درکړي. ورسره زما ورونو دې ورځو کې سنت د الله د نبي دا دي چې په دې لار باندې ځئ، په کومه لار چې راغلي وئ په هغې به نه ځئ، که بله لار به بدلوئ. یو خدا دی چې دا ټولې لارې به له ګوايي وکړي. دویم په ډېرو مسلمانانو به سلامونه واچې. دریم الله مکې که دشمن د ته لار کې ناست دي نو تا به لار بدله کړي انشاءالله الله به دې اخلاص کړي. او د پیغمبر علیه السلام د خبرو باره کې زمونږ او ستاسې بعضو باندې ذهن کار نه کوي، هغې کې ډېر زیات حکم او ډېر زیات پیدي. 5مه خبره دا ضروري یاده کوي ورونو، بعضې خلک دې ورځو کې قبرونو له ځي، مقبرو نه رواني، دې کال کې مړی شوی بس دی به ورځي او دواګانې به ورته کوي. د الله نبي وایي دا د خوراکونو او د خوشحالۍ او د څښاک ورځې دي، دا به د غمونو ورځې نه کوئ. موږ به د الله د نبي خبره منو، موږ به دې پسې نه ځو چې خلک خفه شي چې پلانې راغی او پلانې رانغی. موږ یو الله دې خوشحالی، نبي دې خوشحالی، که نور انسانان خفه یي زموږ دا رب دې وله صبر ورکړي. موږ به د الله د خوشحالولو کوشش کوو. بله خبر دا ده ورونو دا د خوشحالۍ ورځې دي، موږ او تاسې به بس ورځې نه کوو. الله مکې دا کارتوس لاړ او د یو مسلمان پې ولګېده، د آخرت د قتل ګناه خو لا درکنار کا، ولې د خوشحالۍ ورځې په دې مسلمانانو باندې په غم کوئ. بله طریقه د الله د نبي او د صحابهو دا وه، کله چې به یې اختر لمونځ وکړ میلمانه چې وو هغې له غاړه هم شی ورکولی، لاس هم شی ورکولی. شریعت کې دا شته دی دا چې د یو کور د پلار او زوی راوځي یا ورونه راوځي، هلته په عیدګاه کې یو بل ته لاندې اوسي او غاړې او دیکې، دا داسې عقل هم بد ګڼي
او نقل هم بد ګڼي. اهل علم دې ته ګناه وایي، دا د نبي د طریقې خلاف کار دی، دا به نه کوئ. پنځمه طریقه دی کې دا د دې ورځو کې دا د عبادتونو ورځې دي، صدقو ورځې دي، د خیراتونو ورځې دي، د دعوتونو ورځې دي. یو د هغې صدقاتو نه دا دی چې د عمر ابن عبدالعزیز غلام دی، هغه وایي موږ به عمر ابن عبدالعزیز ته ویلې. نور تابعین دي، هغه وایي موږ به صحابو ته داسې ویلې. نافع هم نقل دی چې یو بل سبا مخامخ شو نو دا به ویل چې تقبل الله منا ومنکم، الله دې زمونږ او ستاسې عملونه قبول کړي. یا تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال. نور زما ورونو نا امیدی به هم نه کوو، انشاءالله الله مهربانه دی، الله د چا ثوابونه نه بربادوي، د چا محنتونه نه بربادوي. وما ربک بظلام للعبید، الله د اویا میندو نه د الله شفقت ډېر دی. انشاءالله موږ به د الله نه امید کوو چې الله زموږ عمل قبلوي انشاءالله. رب العالمین دې زموږ او ستاسې ژوند کې داسې ډېر موقع د ایمان او د عبادت راولي. کوم ورونه چې موږ څه تېرو کلونو کې وو، څه کالې د خاورو مېلمانه دي، الله دې په قبر کې ښه مېلمستوب وله وکړي او ذوالجلال والاکرام دې قبر وله د نور او د رحمت نه ډکي او زموږ د مؤمنانو د دعاګانې الله دې ورته ورسوي. کوم ورونه چې بیماران دي او موږ څه نه دي راغلي یا بل څه مشکلې دی یا کوم ورونه جیلونو کې دي، که په څه جرمونو الله نیولي، الله دې ولله دا جرمونه مات کړي او الله رب العالمین دې راخلاص کړي. که د کافرو جیلونو کې نو ذوالجلال والاکرام دې په رحم وکړي، الله دې په خوشحالۍ خپلو کورونو ته راولي او رب العالمین دې د عبادو زړونه پرې مایله کړي. الله دې زموږ او ستاسې نه راضي شي، الله دې زموږ عملونه قبول کړي، الله دې زموږ او ستاسې الفت او اتحاد او مینه برابره کړي. دنیا کې چې چرته مؤمن مسلمان دی، الله دې ناصر او معاون شي، الله دې د ظالم مخنیوی وکړي، الله دې د مظلوم تسلی وکړي، الله دې د مؤمنانو جړاګانې د دوی اوښکې، د دوی عبادتونه، د دوی تقواګانې، د دوی صدقات، الله دې د دوی په میزان د حسناتو کې واچوي. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. طول ورونه او خويندې الله سبحانه وتعالى دې ستاسې عبادتونه قبول کړي او دا بس موږ ستاسې طرف نه مبارکي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا. خف السكون واطمئنان باندې الله خپلو کورونو ته ورسوه.